تحریک طالبان پاکستان وایي چې په سویلي پنجاب کې مو د یو برید له امله پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او وروستۍ خبره ده چې د بلوچستان په پښین ولسوالۍ کې یوې چاودنې 2 ماشومان وژلي او 14 کسان نور یې ټپیان کړي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. تحریک طالبان پاکستان وایي چې په سویلي پنجاب کې مو د یو برید له امله پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وایي تېره شپه ناوخته د سویلي پنجاب د لکي مروت په سرحدي کلي کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې له امله یې په رامنځته شوې نښته کې د پوځ 4 تنه سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان شوي دي. همدغه راز تحریک طالبان پاکستان ویلي چې په دغه نښته کې د دوی یو ملګری هم شهید شوی دی. خو تر اوسه د پاکستان پوځ له اړخه په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. لکي مروت د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو ترمنځ پراته سرحدي سیمه ده چې په دې وروستیو کې له دغې سیمې څخه د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې خبرونه ترلاسه شوي دي. تېره ورځ هم په لکي مروت کې د جاوید اقبال په نامه د پولیسو یو افسر ویشتل شوی و چې د هغې پړه هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. له دغې پیښې یوه ورځ وړاندې د پنجاب په راخیم یارخانه سیمه کې د پاکستان پولیسو پر 2 موټرو د توغندیز برید په پایله کې 12 تنه افسران وژل شوي وو او 6 تنه نور یې ټپیان شوي وو. او وروستۍ خبره ده چې د بلوچستان په پښین ولسوالۍ کې یوې چاودنې 2 ماشومان وژلي او 14 کسان نور یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان پښین ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 14 کسان نور ټپیان شوي. ځایي پولیسو د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې 4 پولیس هم شامل دي. د پاکستان د پولیسو په وینا دغه چاودنه په پښین کې د پولیسو یو مرکز ته څیرمه په بازار کې شوې ده. د عیني شاهدانو په وینا د دغې چاودنې غږ په لیرو پرتو سیمو کې هم اورېدل شوی دی. د پاکستان پولیسو چارواکو زیاته کړې چې د چاودنې له خبر سره سملاسي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او ټپیان یې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدولي دي. د پاکستان پولیسو په وینا سیمه کله بند شوې او د چاودنې په تړاو د دوی څېړنې دوام لري.